ما په پښتون ما په تاجک باندې څوک نه پیژني، ما هزاره ترکمن ازبک باندې څوک نه پیژني، که ما څوک پیژني په نوم مې د افغان پیژني، په همدې نوم باندې مې هر ګوټ د جهان پیژني. له ډنمارک څخه د افغان غږ راډیو تلویزیون ډېرو 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 زړه ته رانږدې عزیزانو، دوستانو، اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکې. د نړۍ په هر ګوټ کې چې هستئ خوشحاله، آرامه، هوسا او بسیا اوسئ. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو هیله لرو تر اوسه پورې چې زموږ خپرونې تاسو اوریدلي او لیدلي دي ستاسو خوښې شوي وي. یعنې په دغه 2023 کال کې چې زموږ څه خپرونې وي ستاسو په ملاتړ سره چې خپرې شوي دي، ستاسو په خوښه چې خپرې شوي دي ستاسو خوښې وي، او همدغسې دغه نننۍ خپرونه خاصتا چې موږ تاسو ته خپره کړله او ښکلې سندرې هم پکې وي تاسو واورېدلې، د پاملرنې وړ هم ګرځېدلې وي. قدرمن اورېدونکو زه یوازې نه یم په دې خپرونه کې، یو دوست صاحب هم را سره دی، خو یو دوست صاحب داسې چې ویل زه ځم ځان ته یو پیاله چای صبر فیضه جان، یو دوست صاحب هم را پیدا شو انشاءالله. غیبت دې را شروع کړه. بخیر راغلی، بخیر راغلی. یو دوست صاحب ستړی میشی، هم یک دقیقه نباشی باز غیبت شروع شد. نه خدای دې نکړي، نه خدای دې نکړي. خودش برای ما وظیفه داده، خپل وقت وظیفه را کړه دلار شده سندره نشر کنه. په هر حال له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو او زړه ته رانږدې، سترګو ته رانږدې عزیزانو، ورونو، خویندو، ځوانانو، واړه بچیانو، سپینګیرو سلامونه او درناوی. خوش آمدین شنونده ها و بیننده های عزیز رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک. غلط خو نکردم؟ نه خو نه 100%. خب شنونده های عزیز، خوب است که تصویر ما نیست، تنها رادیوست و صدا را میشنوید. در صورت عزیزان ما امی لحظه آهنگ را که نشر کردیم خوش آمد فیضه جان. آهنگ و دو سه خبرونه ټول سندره خپل دي زما خوخه دغه سندره چې د خدای بخلی استاد چاپغه کې و ساربان چې دم نشر کړله. هیله د تاسو خوښه شوي قدرمنو دوستانو او د ګران اوریدونکو. زه به خپل رابطه له استودیو سره ټینګه کوم، تر اوسه به خو له فیضه جان سره ومه، اوس به نو د خپلو تخنیکي همکارانو خواته ورشو چې دوی څه خبرې لري. غږ اورو یو د بل. قدرمنو دوستانو بل څه میکروفون خو زما خپل غږ میکروفون دی. نو نو خدای ستاسو غږ خپل میکروفون دی. ګرانو دوستانو ډیره زیاته مننه چې په تیر کال کې تیر خو نه ده یو څو ورځې پاتې دي مونږ د کال په وروستیو شپو ورځې کې یو او د یولیا د کرسمس د جشنونو شپې ورځې د ټول ډنمارک کې ډیر ښایسته جشنونه روان دي او خدای کې زموږ قدرمن افغانان چې په ډنمارک کې اوسېږي له دغه ښو ورځونه دغه یخو ورځونه په خپلو ګرمو او تودو احساساتو سره ښه ګټه واخلي. ښه نو خبرونه خو شروع ده او انشاءالله چې دوام به ورکوو. د خبرونه د یادښت برخه ده، اما فیضه جان یادښت نن نه لرو. نن د دوستانو فرمایشات، خبرې او خپل هیلې و آرزوګانې دوی ته پوښتنې خو لرو، پوښتنې به هم لرو، خطبه لرو. ببینیم امروز یادداشت هفته نداریم، پروگرام آخر سال است. ببینیم که اول خواهیم خود ارزیابی کنیم، باز بعد از او بریم شنونده ها را ارزیابی کنیم، بعد از او بریم طرف وطن و دنیا بریم. ایوه دوست بیا پوښتنه دا ده چې تاسو په دې ټوله لاره کې همدا لیمه او لیمه او لیمه هم کوله، په لیمې غږېدلی. لیمه زه نه پوهیم چې دا لیمه کوم نوم دی، کومه مجله ده، کومه ورځپاڼه ده. بله فیضه جان ګوره خبره دا ده چې لیمه خو دغه لیمې دي، سترګو لیمې دي. په خدای چې دا لیمې به څوک هېروي؟ مونږ خپله لیمه کله هېرولی شو چې دغه لیمه چې افغاني فرهنګیان په ښه مې په یاد دي په 1301 کې چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې د تنظیمونو، دا ناخوالې جګړې، دا د هیڅ لپاره جګړې، د افغانستان خلک تباه شو. له هغې ډلې نه په زرګونو فرهنګیان، لیکوالان، انځورګران، شاعران، ژورنالیستان دا خلک له افغانستان نه وتلو ته مجبور شول.
او کله چې یو ډله راغله مسکو ته هماغسې چې پېښور او تهران او په اروپا کې او په امریکا کې یو لړ فعالیتونه دوی شروع کړل او پیل کړل په مسکو کې یا پخوانی شوروي اتحاد د روسیې په هیواد کې هم یو شمېر فرهنګیان سره راټول شول د فرهنګ ټولنه یې جوړه کړه مخکې له هغې نه یو هڅه وکړله چې هلته که ممکنه یو مطبوعاتي مرکز ولري او که ممکنه یو خپرونه ولري د اخبار په شکل د ورځپاڼې په شکل یا هم د یوې مجلې په توګه هلته نو ښه مې په یاد دي چې د لومړي ځل لپاره په یو رینک کې یا یو بازار کې د ښاغلي نظیف الله تکل سره چې نږدې په یو بازار کې مونږ کار کوو توکي م خرڅول کالي او بوټونه او دا شیان م خرڅول هغه د افغانستان شرایط نو د یو ګوله ډوډۍ د پیدا کول لپاره نو ښاغلي تکل صاحب سره مو دا خبره مطرح کړله چې که داسې یو کار وکړو یو مجله ولرو یا یو خپرونه ولرو چې له دې ځای نه زموږ دغه فرهنګي هڅې دا څرګندې کړو خبره لاړله ماښام نه وشوی چې دا خبره لاړله یو شمېر نورو فرهنګیانو ته او ټول سره راټول شو البته مخکې له دې نه چې دا خبره ما او تکل صاحب یاد کړو له موږ نه مخکې یو شمېر فرهنګیانو چې بیا همدا خبره ورسره شریک شو دوی مخکې له موږ نه په دې مسایلو باندې خبرې کړې وي داسې نه و چې دا موږ لومړي کسان خو راغللو او دا خبره لاړله تر یو شمېر فرهنګیانو او این دغه مجله م راوویسته بالاخره معلومه شو چې دا یو مجله دا مجله دا ښکلې لیمه مو راوویستله دا له مسکو نه خپرېدونکې درې میاشتنۍ ادبي فرهنګي خپرونه یعنې په دریو میاشتو کې یو ځلې خپرېدله او لومړۍ ګڼه په 1350 کې راووتله یا 1990 یا د خو دې نه وځي خلاص نوامبر میاشتو ښه اوس به درته وایم چې دا شهزادګان څوک وو دا خبرې م چې یادې کړلې لاړلو بالاخره هم دا کیسې ځینې د نظر خاوندانو ځینو سیاستمدارانو تاجرانو سره هم مطرح کړه چې وروره خو سبا ورځ خو مونږ ستاسو ملاتړ ته هم ضرورت لرو که نه نو په دې کې ښاغلی نظیف الله تکل و چې مخکې مې یاد کړ مونږ ډېر پخوانی یار دوست افضل ټکور خو زما د افغانستان د راډیو تلویزیون د هنر ادبیاتو د ادارې ملګری عارف خزان خو څه کوي هغه خو نو د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وخت او د سردار محمد داود خان د ګویټه انسټیټیوټ د دورې ملګری وي چې هلته به په ګویټه انسټیټیوټ کې د المانیانو یو فرهنګي مرکز و مونږ به راټولېدلو خزان صاحب هم یو ورځ هلته موقع پیدا کړه چې خپل شعرونه ولولي کل شعر وی خزان صاحب عبدالمالک پیغام خدای دې وبخي په هالند کې ژوند کوو بیا چې راغی له مسکو نه او هغه هلته بیا وفات شو دی ډېر ښکلی شاعر و ډېر ښه شعرونه یې درلود زما د ډېرو ښو او بدو ورځو ملګری غلام محمد خان کاموال ده سره موږ دا مسله مطرح کړله او د پښتو ژبې ځوان او تکړه شاعر او هڅاند او مبارز شخصیت جناب ممتاز ارمان او این جانب حقیر فقیر یوسف هیواد دوست دا د لیمې د مجلې مؤسسه ډله چې اساس او بنیاد ورته کېښود او هماغسې چې په دې سر کې لیکلي دي چې دا یوه ادبي او فرهنګي خپرونه ده په هماغه سرلیک او په هماغه موخه باندې او هدف باندې دا تر هغه وخت خپرېدله چې امکان و او په دې خوشحاله شولو نو دې کې راز مجله و یو دوست ډېر ښکلې دا چې تاسو وګورئ موږ په صحیح ده ډېر د وطن نه د باندې خط و صحافت ځکه نه و چې موږ سره پیسې هم نه وي هلته په هغه روسیه کې یا دلته اوس مثلا د ډنمارک کې د پښتو مطبعې نشته ده نو څوک یې راته چاپ کړي هلته هم دغه مشکل یو دوست په وطن نه لري په جلا وطنۍ کې که په خپله ژبه باندې حتی 2 ورقې وي او څوک یې وګوري لکه انسان چې تږی یې اوبو ته زړه کېږي ولې دلته په ډنمارک ته چې راغلو موږ د خپلواکۍ په نامه یوه جریده خپروله چې هره اونۍ به راوتله 15 کاله موږ وچلوله چې هغه اساس و بنیاد ما کېښوسته او دغه فیضه جان هوسای پازواله یا مسؤوله مدیره وه او هغه موږ خپروله دا چې چا موږ سره مرسته کړې ده موږ ته یې مطالب رالیږلي یا نه دي رالیږلي هغه دوی ته سپارو غاړې بند یا غاړې خلاص
د خبرې مشته چې یو څوک برخه کوي در سره نه دی پریدي کار ته یا مثلا نه به درلوده امکان به نه درلوده چا چې کار نه کو پارس په لیمه باندې خبره راغله په لیمه ځکه مې موټر کې تاسو ویل لیمه چې الته د خزان صاحب یو کل شعر چاپ شوی و هغه راوخسته چاپ کې اجازه یې دا به زه درته یو دوه صاحب دغه عنوان لوبې دي لوبې دا لوبې نو خزان صاحب هر چیرې چې آباد اوسې د خپلو یارانو سره دی راځه چې د خزان صاحب شعر ولولو دا زمونږ د هر یو د شخصیت څرګندوی دی دا شعر همداسې د واقعیتونه پکې لیکل شوي دي د ټولنې واقعیتونه او یو بل سره چې ملګرتیا کوو که نه کوو په زړه کې م څه دي او څه تېر شول چا څه وکړل دا به راځي چې په دې شعر کې واورو وایي جوړ د ټرای په ښار کې ناست یم د ټرای په ښار کې د وهمونو په ټال زانګم ژبه نه لرم په خوله کې ژبه نه لرم په خوله کې د اورونو په خیال کې زانګم څه خړي بادونه راغلل څه خړي بادونه تیر شول همداسې نه ورته وکړه ښه څنګه خړې لوبې وشوې موږ د اوسني خلک ملامتو یا دې نه مخکې ته زه وړاندې 50 کاله مخکې څنګه خړې لوبې وشوې دې زمونږ خړې کوڅه کې دا به له سره ووایم وایي څه خړي بادونه راغلل څه خړي بادونه تیر شول څنګه خړې لوبې وشوې دې زمونږ خړه کوڅه کې او وروستی څو بیتې چې دي هغه وایي چې څنګه ما ته خړ ګوري تا ته نه وایم څنګه خړ ما ته ګوري او زه تا ته خړ ګورم دغه حال د قدرمنو عزیزانو څنګه ما ته خړ ګوري او زه تا ته خړ ګورم څنګه خړه زمانه شوه او څه خړ یو بل ته یعنی واقعا یو شاهکار ده خزان صاحب یو هیر شوی فرهنګي شخصیت ده چې هیڅ موږ خو شکر د خپلواکۍ اخبار او جریده کې یاد کړی شیرونه مو ورته دا د افغان غږ په تلویزیون کې مو یاد کړی اما هیڅ یو یاد نکړ د دې عمر د زیاتی نیکمرغه دي او د بل حرف هیر شوی فرهنګي په هر هیواد کې لاړ شي او دوه کسې دی وای دغه فرهنګیان روز بل څوک نشته هیچ دیگه کس بیادر نیست دمی کشورها بری اونم یک 4-5 تاست موقع نمیتن بر دیگرانه دیگرها در نظرش نمیمانید به کار نمیمانید خب در هر صورت نو کتابونه هم در سره دي کتابونه خود خوستا لالا را وړي دي کنه دا دوه کتابه سه په دې اونه کې مونږ تر ورسېدل چې دا د یو ډېر لوی فرهنګي او ډېر انقلابي شخصیت او د ژورنالیزم د برخې د یو ستوري د ځلانده ستوري د ژوند او کار په باب د خپل نقلونه او نظریات او د نور دوستانو دلته د ښاغلي طارق بزګر دلته د دوی د کار نه د ستاینې په باب د ټولو پیغامونه راغلي دي خو موږ خپل پیغام پکې پیدا نه کړ ځکه موږ خو د خپلواکۍ په اخبار کې د رادیو تلویزیون افغان غږ رادیو تلویزیون کې هر وخت د بزګر صاحب نه ستاینه کړې یادونه هم کړې او پیغامونه هم ورلېږلي دي په هره کلیزه کې په هر صورت دا مو ګیله نه ده کړې خیر کېدای شي هیر شوي به یا به زمونږ هیر شوي په هر صورت واقعا د ملي رسالت په نوم باندې دا کتاب چاپ شوی ده ډېر په زړه پورې کتاب ده او موږ هیله لرو چې دا د افغانستان په کابل کې عامه کتابتون ته ولاړ شي هلته یې د یو تاریخي سند په توګه واقعا موږ مبارکي وایو بزګر صاحب ته او بل کتاب ده د کله چې توتی والوته دا ژباړه ده او دا د ماشومان لپاره قصې دي
نو دغه د توتی قصې خو به ما ته وایو کنه د توتیان خو خوښي یاسم ولا نه نو د دواړو کتابونو مبارکي وایو او مننه کوو ستاسو لالانه او یو دوی څنګه مترلاسه کړه سالارزي صاحب کنه دا وایم کنه ځکه چې بازګر صاحب خانزاده سالارزي زمونږه ګران فرهنګ پال شخصیت چې د فرهنګیانو سره دومره منډې دی کړې دي د خپل کور او باغچه د دوی په اختیار کې خېده څوک به ورته څنګه ګوري څوک به څنګه مګر دای زړه افکار او د ژوند ټول خیالونه د وطن سره دی او د وطن له خیالات همداسې دی دا د تلای وو ناروې ته په یو چکر تلای وو نو البته بیا دا کتابونه بازګر صاحب بیروالي کړو لطف کړو دا کتابونه ورکړو چې دا تر موږ را ورسي او تر یو شمېر نورو کسانو دلته په ډنمارک کې یو ځل بیا هم مننه کوو له جناب سالارزي صاحب او له بازګر صاحب نه بازګر صاحب ته ډېره مبارکي وایي د کتابونو د چاپ خب حالا در رابطه با یک دو مسئله که شنونده و بیننده های ما برای ما ارسال کردن خب دو مسئله است اول خو یک چند یادداشت کوتاه داریم برادر جناب جنرال صبور قدیر فوت کرده در جنازهشان در افغانستان به خاک سپرده شده در دیری ابایشان خودشان جناب جنرال صبور اینجا زندگی میکنن قلبا برشان تسلیت میکنیم هم شریکی خود اعلان میکنیم و هر چیزی هم رو خدمت باشه انشالله که رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک در خدمت همیشگی شماست ضمن د جناب ملي سوداګر دلته په ډنمارک کې چې سوپرمارکټونه لري د جناب داوود درانی خسر دوی جناب رحمانی صاحب وفات شوی ده او هغه دلته په ډنمارک کې خاور ته وسپارل شو د دوی کورنۍ ته د دوی بچیانو ته او مخصوصا جناب داوود درانی ته الحاج داوود درانی چې زما لکه ورور داسې ده همیشه رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک جناب درانی صاحب حمایت کردن همونطور که جناب جنرال صاحب صبور حمایت کرده و سایر افغانهای مقیم دنمارک که ما قلبا برای همشان سلام و احترام و قلبا ممنون هستیم تشکر جناب داوود درانی تسلیت ما را بپذیرین و با در غمتان شریک هستیم خداوند دیگه غم سرتان نبیاره ای غم آخرتان باشه ضمن جناب زلمی نصرت یو د کتاب مخکتنه درلودله ډیر ښکلی کتاب چاپ شو او موږ څو ځلې په ټلیفون کې ورته مبارکي ورکړله جناب زلمی نصرت د افغانستان ډیر پیاوړی شاعر ده دلته له موږ سره اوسیږي په ډنمارک کې ډیر فرهنګي فعال شخصیت دی او دی په اروپا کې د افغانانو جرګې د مشرتابه هیئت غړی هم ده او ډیر واقعا یو قدرمن او خوږ ملګری او دوست ده زمونږ دوی ته هم ډیره مبارکي وایو متاسفانه چې په غونډه کې موږ ونه شو کولی ځکه چې د فیضې جانې مور وفات شوی او موږ لاړلو په هغه وخت کې په مسافرت کې وو نه شو کولی چې په هغه غونډه کې ګډون وکړو زموږ معذرت به ومني که څه هم ما په ټلیفون کې ورته ویلي ول دا اوس هغه مطالب چې موږ ته د دوستانو د حال او احوال په باب راغلی وو وروستی احوال دا ده چې جناب ډاکټر صاحب باباخیل ومو پیژند ولې نه جناب ډاکټر صاحب باباخیل زموږ د رادیو تلویزیون د لومړیو ورځو د پیل ملګری ده او دی یو څه ناروغتیا ورته پیدا شو دفتن مغزي صدمه ورته ورسېده او د عاجل روغتون ته لاړ دی خپله ډاکټر ده خو په هغه د کار په ځای کې ورته داسې یو حمله پرې راغله او خدای فضل وکړي چې بیرته په سلامتیا سره وروسته له یو دوه درې شپو دی راغی خپل کور ته او اوس انشاءالله روغ ده دعا ورته کوو او مخ کېدو ده او ډاکټر صاحب باباخیل تاسو ته سلامتي بشپړه روغتیا مو غواړم خوشحاله اوسئ مننه د ټولو همکاران نه خب مسئله دیگه که برای ما دو مسئله را روان کرده شنونده های ما و بیننده های ما یکی را گفتن که دمی کمپ سندهولم همین ماجرین که نامه اونمون یک نامه برای ما آمده تلفن هم آمد قبلا که
امی افغانا کدام جشن کریسمس و گپا اگه دارن ما را بخواین کنسرت و گپا اگه دارن ما عرض کنم برادر قربان شما ولاگه این چیزا رو داشته باشیم ما ولاگه دمو عید قربان و عید رمضان نداریم از این قبیل گپا یا رقم افتادیم کل ما دمو غم چیز هستیم تقاودی خود هستیم نیست کدام محفل به خاطر از اینکه این جشن مربوط به خانواده های بسیار دنمارکی میشه افغان ها همچون یک چیزی رو نداره اگر دارن ما نمیفهم از خاطر اولادایشان فامیلشان هر کدام محفل خانوادگی داره دیگه او را ما نمیدونم دانو اصلا دست کورنۍ محفل د خپل دنمارکیان خپل کورنۍ سره المانځي کنه او یا د رسمي مؤسسات او کارکونکي چې دي یا خپل منځوکي خب اگر باشه به سر چشم ان شاء الله خبرتان میکنیم و از حال و احوال شما دوستان که در کمپ های مهاجرین زندگی میکنین ما همیشه با خبر هستیم تلفن کنین برای ما هر مشکلی بود و ما خودم همونجا کار میکنم بهم پیشتان از نزدیک میبینیم میتون 31 21 93 71 شماره تلفنی ما هست یو دیرش یویش درینوی یوویه دوی تاویل دوی ما غلط قرنه شده نه یو دیرش یویش درینوی یوویه خب دا د کریسمس یا د یول ورځ ګلل یول ټول ته خیول غواړو کریسمس ها یو مطلب راغلی دی وای په دغه د جنازې په سر چې جنازه تاریخي بس یو وای یو سړی را شروع شي یا د کور صاحب هغه د مړي خپلوان او یا دوستان یا همکاران صاحب وای یو ساعت خبرې کوي سیاست کې د افغانستان ټول تاریخ درته مغلطه وای کل سیاست افغانستان چیزی که رقم حکومتات تیر شده کدامش خوب بود کدامش بد بود اون امور کلگی همونجا توضیح میکنه صاحب نصیحت های پدرانه تو صاحب یک توضیحات میده که دیالکتیک و نفهم متافیزیک و نفهم که کل ایدئولوژی رو ایدئال ها رو همونجا برات بیان میکنه و برادر جنازه پسر در دیره پسر برادر بلیاز خدا عالی اونجا شما یک 5 دقیقه هر کسی که صحبت داره اما 5 دقیقه از خصایل نیک همی شخصیتی که وفات کرده اگر یک مرد است یا زن است بگوییم که آدمی خوب بود انسان خوب بود و اگر کدام برازندگی نیک مذهبی و ملی و فامیلی داشته باشه اموری یادآوری کنیم دیگه ضرور نیست ما اونجا سیاست کنیم د مړي پروا دعا وکړي دا خو ډیره خبره کوي و غیر از بعد از که جنازه دفن شد باز سب شروع بشه یعنی سب فقط بیانیه های چیز واره ولسی جرگه اما پارلمان افغانستان رو برادر آدم های استاد در این خنک یا در این گرمی دوی خوب خیال وساتن او بل هغه فامیل چې دغه لوی غم لري هغه حوصله نه لري د وخت کې کینې د دې خبرې وو ها د دې مشکل حل څه ده مشکل دې چې هغه جنازه خاورته وسپارل شي د کور خاون او یا د حاضرینو نه څوک باید دغه څوک چې وینا کوي هغه ته وایي ورور له 2 دقیقو زیات خبرې وکړي موږ ټول د لوی خدای بندگان یو د اسلام د مقدس دین پیروان یو او په ټولو هر څه پیو کنه دغه نصایح راشي په دې رادیو تلویزیون کې راشي دلته وکړي لارشي مکتبونه او ښوونځي جوړ کړي په جمعیتونو کې د نورو کومونو کې او د بچان ته د درس ورکړي چې اسلام او افغانیت او اسلامیت او د هویت څه ده دې ته هیڅ هم کار نه کړی هر چیرته یو مرکز لرو فرهنګي مګر په کلی توګه هیله لرو چې داسې یو فرهنګي مرکز جوړ شي د ټول ډنمارک د هر فرهنګي مرکز دی شورا او ټولنه ورشي چې اما یو چتر باید جوړ شي دا ډیره مهمه خبره یو دوسه د زموږ افغانان د خدای ته ژوندۍ لري مقصد موقع لټي چې څو نفر راټول شي او هغه چې په زړه کې دي هغه خپل د زړه پراس راو باسي اما په دې نه پوهېږي چې کوم ځای کې باید او مهمه خبره دا ده کله کله دا خبرې غلطي ما یو ورځ د یو چا شعر مې لوسته په یو محفل کې دغه سړی بیا مانه خفه شو هلته ناست یو څوک دا خفه شو خو یو 3 میاشتې بعد چا راته ویلي وایي چې هغه شعر چې تا ولوستې دغه سړی په هغه خفه شو وروره ما دا شعر خو ما نه ده ویلی دا خو یو چا ویلی ده او دا ولې یو شخص ته متوجه کیدای شي او ما به یو بل چا ته ویل ته اوس ولې مانه فاصله نیسي ګوره یعنی بلان لازم هم نه ده کنه چې
په ډیرو کوچنیو خبرو یو بل نه بیل شو یو بل نه لرې اوسو د ملي یووالي خبره ده که نه دغه د ملي یووالي خبره یو شمېر نورو دوستانو رالیږلې ده چې په دې باندې تاسو ولې یو جامع ستاسو راډیو تلویزیون په دوامداره توګه ولې خبرې نه لرئ او د افغانستان سیاستونه ولې نه وایي ټول دغه د ډنمارک د مهاجرت ژوند بیانوي خو دې باندې هم خبرې وکړه قصه ایست دوستای عزیز و گرامی که ما در افغانستان نیستیم ما اونجا نزدیک نیستیم که حوادث از چی قرار است کی بر حق است کی بر حق نیست نه بنان ما قضاوت هم نمیتونیم کدام دولت بچه کاکای ما بود و کدام دولت بچه مامای ما بود که او را ما از خود بدن یک دولت از ما نبوده در قدر دورانی که تیر شد و اگر بودم خب بگوین نتیجهش مهربانی در نتیجه را تراوخه اگر دولت پتا گرانده اگر دولت مشر پتا گرانده ولی دست پیک شد چرا امو آدم را که تو دوست داری که همونجا رهبری از اون دولت هم میکرد یا از قوتهای نظامی یا غیر نظامی افغانستان هم میکرد خود چرا یعنی چرا تو شدیم خب بنان قاید ملی نداریم وقتی که یک کسی علیه بچه کاکای خود کودتا میکنه از دیگاه خود هیچ گله نیست از همون خاطر است که اون هر وقت آدم کشته میشه هر وقت افغانا مهاجر است کل ما که شاروخ خان این خانهایی که در هند است این از 1000 سال قبل رفتن از افغانستان این نمی رقم مهاجرت ها شده این پاکستان خونه بود همسایه ما خواهم این هندوستان بود پاکستان خونه سمارق واره یک دفعه پیدا بود خدای داره که خریری را پیدا شده از مکی خواه خانه ده وی توفان شو باد شو دزمکی نرو دغه سیال بیا خبریم کوي پاکستان هم دا اوس په لوی جنجال کې ایران سره پات د خپل پاکستان خدای تعالی د دې په منځ کې اخته کې چې د منګې دی هیر شو او خدای دې افغانستان ته نور جګړه نه راوړي خو هیڅ قوم مهمه ده د دوسه دا خبره مې کوله چې هیڅ قوم هیڅ ژبه او هیڅ ولایت د افغانستان له بل نه برتري لري او جدا کیږي نه ولاغه خوی افغانستان جدا کنی دا لکه یو زنجیر این رسب یک چند نفر این از گذشته ها آرزو داشت با خدا دا وړی نشړی کیږي چې ته به ناشته چې دینه به شړی جوړه کې نه ورور کرا خپل خوبونه کوه دا یو واحد افغانستان ده دا نه تجکی څرخه می تجکی خزه ور دا پښتانه به بیل شي دا تاجیکان به بیل شي دا پښتانه چیرته ولیږو ای خو اگر مثلا پشتونا یک جایی را خیلی تاجیکا بازی هزارای ما چی میشه ازبکای ما چی میشه نه بیادر در هر جای ما خیش داریم قوم داریم اول دمیخانه خود ما یک رقم اینترنشنال کل بچه های ما اولاده بیادرهای ما کتی هر کس عروسی که از اقوام مختلف خب یعنی عوض ازی چرا نزدیک نشیم بندگی خود حالا ما چی گپ است این ما دو پشتون یکی ما دری میگه دیگه ما پشتو میگه شیر شکن حالا اینمی زبانهای وطن ماست اگر ما پشهی نورستانی و بلوچی و ازبکی رو یاد داشته باشیم ترکمنی رو با خدا اگر دریغ کنیم امور هم میگیم آهنگاش خود نشر میکنیم اون زبان پشهی رو خود 5 سال است که با نشر میکنیم همراه آقای احمد جان مون دقا مدلاسه کیگی اگر وطن واحد وطن ده ورشی پاوستا کی وگوره هم دقا نوم پاوستا و پریگویدا و پاقا چه چه آتا لارشی په سانسکریت کې د هخامنشیانو په وخت کې وګوري د اوستا خو د هخامنشیانو نه مخکې راغلی ده آی تقریبا 1500 کال وروسته بیا د هخامنشیان راغلل چې د اوسني ایران یا فارس نه دوی راغلل ته بلخ باستان او بلخ د ځایونه ونیول په زور ونیول اول ته د اوسنۍ افغانانو یو لوی امپراتور و د تامیروس په نوم یا زرینه هغه سر ورته پرې کړی دی هخامنشیانو د پاچا او انتقام د خپل زوی واخیسته چې دا زوی ورته دوی مړ کړی او د دې لوی آریانانو وشړل او هغه هم اوستا لمنګ نه غلا کړل ورانه کړل اوستا کې هم لا لاس وو ها کله چې په لوی آریانا کې دغه ژبه د پښتو ژبه د دری ژبه د پشهی نورستانی ازبکی و د نور ژبې زموږ چې دي چې آریایي لیکل دا موجود وي نو ته څنګه ته څوک چې دا بیلې اټ کلام نه بیلېږي یعنی تو کې څه بیا کې جدا میکنه ملي یووالی زموږ په هېواد کې ټینګ شي
یو بل ته غیږ خلاصه نه کړو که نه او یو بل ته احترام او قدر ورنه کړو هیڅکله به موږ سره یو عمر ما دمی گپا تیر میشه خودم میخوریم شب خواهیم نارام مثلا تیک تاک کبیم که فلانی چی گفته یو د هغې په طرفداري بل د بل په طرفداري خود نارام سباس کار ماندی و بیرون هم که بری که بیادر که میبینی پشتو زبان بدت میاد که دری زبان بدت میاد که پنشیری بدت میاد که قنداری بدت حیران میمانی که کی خوبه اصلا باید موږ خپله ښه اوسو تر څو چې نورو ته په ښه سترګه وګورو نورو ته از ما 2 نفر اینه با خدا نور چشم ماست دغه زمونږ دواړو د سترګې دغه نینیګک است تاسو پښتانه تاجکان ازبکان پشایان نورستانیان دغه نور څوک چې هر څوک چې زمونږ وته زمونږ د زړه ټوټه هستئ تاسو په موږ ګران یاستئ او تاسو سره ډیره مینه لرو راځئ زه د پشایي ژبې پروګرام لرم راځئ هغه 15 دقیقې ورکوو بلوچي ته 15 دقیقې ورکوو نورستاني ته 15 دقیقې ازبکي ته 15 دقیقې ترکمني ته او نورو ژبو ته 3 ساعته نشرات لرو دا تاسو واخلئ هیڅ یو روپۍ د خدای ماته مه راکوئ دغه د ورور زمونږ د نوي کال تحفه تاسو ته یو دوست مخکې د دې نه چې سندره واورو که نه نو خپلو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سره به خدای پاماني وکړو او خدای نوی کال ختمیږي زمونږ وروستۍ خپرونه ده اوس شپې ورځې د کرسمس شپې ورځې دي یعنې په د دسمبر میاشت چې یوه تیاره میاشت ده او لنډې ورځې دي او همیشه وریځې او همیشه تیارې دغه خلکو په د خپلو څراغونو باندې په خپلو مستیو باندې او په خپلو سندرو باندې دا میاشت دونه روښانه کړې ده او دونه ګرمه کړې ده چې هېڅ احساس د یخنۍ او د تیاره نه کېږي نو خدای دې وکړي چې زموږ افغانان هم همدغسې کورونه همیشه روښانه اوسي زړونه روښانه اوسي سترګې روښانې اوسي او خوشحاله اوسي او نوی کال په مخکې لرو یوادو صاحب د 2023 کال مخکې ډنمارکیان وایي ګلیل دا یول مو خوشحاله یا کریسمس نوی کال مو مبارک سال نوتان مبارک و همیشه خوش باشین په یاد بوسه چې تاسو لکه دغه لیمه په موږ ګران یاستئ دا لیمه به انشاءالله ټولې ګڼې زه تاسو ته یو معرفي کوم ما معرفي کړیم دي زمونږ رادیو تلویزیون یوازینی رادیو تلویزیون ده چې د افغانستان د فرهنګ د برخې ټول کسان موږ معرفي کړي خو ډېر کال شو 10 کاله کېږي ته فکر وکړه چې هر هفته مخصوصا د افغانستان د رادیو تلویزیون او افغان فلم کارکوونکي او همداسې د هنر او ادبیاتو او د تخلیقي ادبیاتو د ژورنالیزم د رسنیو دا کار مونږ کړی نیمګړی به وي کم به وي خو تاسو مونږ وبخئ تاسو مونږ تکمیل کړئ مونږ یو وخت د خپلواکۍ اخبار دلته چلوو تاسیس هم که دغه پازوال مدیر و مسئول مدیر مګر والله باور وکړئ یو ګیله هېچا مونږ ته یو مقاله را نه کړه ښه مقالې راکولې ډېرو دوستانو اما موږ ډېره توقع درلودله همدلته راسره اوسېدل مګر دا کار یې ونه کړ زه نه وایم چې دوی برخه کوله خو یا به یې وخت نه درلوده خو ورسېږئ یو بل ته ته چې بیا یو کار کوې دا توقع نه لرې چې دا نور افغانان ستا ملاتړ وکړي خو رسنۍ هم دغسې دي هیچ لایک مه کوئ زه هیچ لایک نکنین این پروگرام ما بریم یک آهنگ میشنیم که دزل بده چه سندره وورو زما په نظر قره‌باغی صاحب خان ارواخات خان قره‌باغی ډیره خایزه به داسې وکړم قدرمن دوستان سره به لږ شیبې لپاره یو دمه به زه وکړم چې دا سندره له ارشیف نه راخواښ کړو ځکه زموږ ډنمارکي ملګري اشتباه ونه کړي چې ګوري چې د خان قره‌باغي په ځای به د بونیم سندره خبره کړي تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم خوشحاله نیکمرغه او جوړ اوسئ دوستتان دارم شنوندا و بیننده‌های عزیز تاسو نو ادامه ورکړئ قدرمن اوریدونکو تر دې دمه چې د موږ سره وای خدای وکړي چې خاطر شوي وي او خوند هم ترې اخیستی او تر څو چې بیا بیرته راګرځو تاسو سره تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارو خوشحاله او ارامه اوسئ